تر هر څه وړاندې د محترمو جهادي مسؤولینو مجاهدینو خاص کر جناب مولوی قدرت الله مجاهد صاحب په اجازه غواړم یو څو کرښې در سره شریکې کړم. لومړی د لوګر ولایت د اطلاعات فرهنګ له رئیس قاضي رفیع الله سمیم صاحب او د هغه له همکارانو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې دغه ډول پروګرامونه یې پیل کړي دي او د خپلو اتلانو نومیالیو د جهاد د سالارانو د مخکښو څهرو یاد باندې غونډې نیسي او یاد یې تازه کوي. که موږ د اسلامي مبارزو تیر 1400 کلن بهیر وڅارو نو وینو چې د هر دور مسلمانانو د خپل مهال مهم تاریخي وقایع ثبت کړي. د خپل وخت د علماو، فقهاو، حفاظو، خلفاو، فاتحینو او نورو تأثیرگذار اشخاصو تذکرې لیکلي او حتی د هغوی د ژوند ډیر جزئی خو مفید اړخونه په پوره امانتدارۍ سره ثبت کړي دي چې اوس نه یوازې د اسلامي فرهنګي ذخیرې مهمه پانګه بلل کیږي بلکې د لوستونکو د عبرت او استفادې منابع هم دي. زما په فکر او زما په نظر د مشاهیرو پیژندل تر بل هر څه اړین دي ترڅو راتلونکی نسل مو د هغوی د کارنامو څخه په ګټه اخیستنه ورته هم مثله میړانې او ننګونې وکړي. هغه څوک وپیژني چې د هیواد په ګټه او زیان یې څه ترسره کړي دي. د تاریخ په اوږدو کې ځینې داسې هستۍ وي چې د هغوی تاریخ باید د سړک تر غاړې په هره لوحه ولیکل شي چې موږ په لوګر کې د نورو اتلانو ترڅنګ دغه اتلان چې نن یې په یاد غونډه نیول شوې جناب مولوي ولی الله بهرمن صاحب د اتلانو سرلاری د مجاهدینو قائد د نوموتو رهبر جناب مولوي امرالله رهبر او د هغه د څنګ نږدې ملګری او سکه ورور جناب مولوي کریم الله کامران صاحب ده. د هغوی یاد باید یوازې د بابانک په کلي کې یا یوازې د بابوس په کلي کې فاته نشي بلکې د لوګر د مرکز نه د لوګر د ولایت نه د هیواد ټولو سیمو ته د هغوی د اتلولۍ کیسې ورسیږي. ښه مې په یاد دي چې د شهید مولوي امرالله رهبر د واده شپه وه یو څوک ورته وایي چې د کلنګار د بازار پیردار وایي چې د شپې د امریکایانو یوازې 3 ټانګه تیریږي په دغه لاره باندې. په هغه وخت کې کمپاین ته تازه د چک هیواد عسکر راغلي وو. دلته د هغوی د بدماشۍ خبرې کېدې او په دې فکر کې وو چې هېڅوک مو مخې ته نشي ودرېدلی. شهید مولوي امرالله رهبر وایي په جواب کې هغه ملګري ته چې ولې په لوګر کې داسې یو څوک نشته چې د دوی مخې ته ودرېږي. حتما به د لوګر زور ورته ښیو، د مجاهد زور به ورته ښیو، د مسلمان زور به ورته ښیو، د اسلام زور به ورته ښیو. د واده یې 3مه شپه وه. خپل ورور مولوي کریم الله کامران او د څنګ ملګری مولوي ضیاءالحق حامد، شهید مولوي عبدالواحد صدر او نور ملګري راغواړي. مشوره ورسره کوي وایي نن بیګا پالي خان کلا کې کمین نیسو او حتما به دوی ته د مجاهدینو شتون دلته ښیو چې دلته مجاهدین شته
او دښمن ته به د سر په کاسه کې اوبه ورکوو. مشوره په دې وه چې په سید حبیب الله کلا کې کمین ونیسو که په علي خان کلا کې. د ملګرو ټینګار دا ده چې ته باید پاته شي ځکه ستا د واده درېیمه شپه ده، ته په کور پاته شه، موږ ځو. تقریبا 10 ملګري وو. محمود حمزه تقبله الله، مولوي حمید الله خبیب تقبله الله، مولوي حبیب الله ریان تقبله الله، خالد فاتح او شهید نعمان تقبله الله، مولوي ضیاء الحق حامد، شهید کریم الله کامران تقبله الله. دا یو څو ملګري چې ټول 10 ملګري کېدلو. په ډېر ټینګار سره مو شهید مولوي امر الله رهبر ته وویل چې ته باید پاته شې. تر اخره یې همدا ویل چې زه هم در سره ځم، خو د ملګرو له ډېر ټینګار سره پاته شو. د علي خان کلا او د سید حبیب الله کلا د ځای د انتخاب بالاخره سید حبیب الله کلا د ملګرو په مشوره سره انتخاب شو. څو شېبې وروسته د امریکایانو ټانګونه راورسېدل. برید پې وشو، 3 ټانګې په دغه ځای کې تخریب شول. ګڼ شمېره امریکایان هم مردار شول چې په دې کې له موږ څخه مولوي حمید الله خبیب تقبله الله هغه د کمین په ځای کې راڅخه پاتې شو. دومره دښمن وخت ورنه کړ چې هغه اوچت شي له خپله ځایه. همدارنګه د کونړ اوسنی امنیه قمندان مولوي ضیاء الحق حامد هغه هم په هغه ځای کې پاتې شو. نورو ملګرو عقب نشیني وکړه چې وروسته بیا دوی هم الحمدلله له صحنې څخه روغ لمټ راووتل. خو د مولوي امر الله رهبر شهید ټوله شپه د بام په سر وه او هره شېبه یې له ملګرو سره معلومات وو چې څه پېښ شول، ملګري څنګه شول، کوم ځای ته راورسېدلی او دښمن ته څومره تلفات واوښتل. چې کله سره یو ځای شول هغه بیا هم دا ویل چې کاش زه هم در سره تللی وم او دلته نه وای پاته شوی، ځکه ټوله شپه مې هم ستاسو لپاره په بام تېره کړله او دا یې د واده 3مه شپه وه. د هغه یوازې دغه یوه کارنامه نه وه بلکې د لوګر ټول ولس د هغه په کارنامو په اتلولۍ باندې شاهد ده. ستاسو به په یاد وي د مولوي کریم الله شهید یوه توره سراچه وه چې د سړک خواته به نږدې راغله، د سړک د سیمې خلک اکثر د ریزوان ورونو نو هغوی به ویل سراچه سیاه باز آمد. چې کله به توره سراچه سړک ته نږدې شوله حتما به د امریکایانو په هغه ورځ باندې ټانګونه ویستل کېدل. چا دا خیال هم نشو کولی چې یو عادي عسکر د څوک وتښتوي په رڼا ورځ باندې. خو کله چې مولوي امر الله رهبر تقبله الله بندي شو، شهید مولوي کریم الله تقبله الله د هغه د خلاصون په پار باندې تصمیم ونیو چې د لوګر والي عبدالله وردګ ژوندی وتښتوي او بدل کې مولوي امر الله رهبر را خلاص کړي. موږ څو ملګري وو. د هغې صحنې څخه ځینې ملګري اوس هم دلته شته په مجلس کې. سړک ته نږدې شو، دغه ته رسول چې ملګري په انتظار و چې هغوی خبر راکړي چې دوی له ولایت څخه درووتل. خو بالاخره والي په ولایت مقام کې خبرېږي چې مولوي کریم الله سړک ته راوتلی، نو زما لپاره چانس دا نشته چې زه لاړ شم، ځکه یا به وژل کېږم او یا به ژوندی اسیر کېږم. هغه مولوي کریم الله پېژنده، نو بالاخره پاته کېږي. خو هغه همداسې بېرته ستون نه شو له سړک. خپله سراچه په مازدیګر مهال چې دا غالبا 2009 کال ده د کلنګار بازار په مابین کې ودروله او ملګري یې تیت کړل چې په دې وخت کې څوک په رڼا ورځ باندې سړک ته نه شو راوتلی، خو هغه عمومي سړک بند کړ. چې په دې کې یو موټر راغی او هغه ته ودرېد، هماغه د بهرنۍ موسسې موټر واغی تاو. کله به هم چې هغه سړک ته راوخوت همداسې نه ستنېده. د هغه د شهادت وروسته موږ په 12 شپې سر په سر سړک ته راوتلي یو، خو نه یو توانېدلي چې له امریکایانو سره مخ شو. هغه خپل بخت درلوده د دې چې هر ځل به راووت حتما به له امریکایانو سره مخ کېده.
ډېرو ملګرو ته به یاد وي چې کله دلته مولوي کریم فاتح والي و په هغه وخت کې ډېر ملګري سړک ته راوتل. داسې نه چې څوک نه راوتل سړک ته، خو نه برابرېدل د دې چې امریکایانو سره مخ شي یا یو بل دښمن سره مخ شي. بالاخره مولوي کریم الله تقبله الله ته وویل چې که تاسو سړک ته وخېځئ. شهید مولوي کریم الله او مولوي قدرت الله مجاهد او څو نور ملګري وو چې هغوی سړک ته راوختل. د دوی ساعت نه ووتلی، امریکایان پرې راغلل او دوه ټانکه یې ترې ولګېدل. لکه مین بیرته چې ستانه شول، مولوي عبدالکریم فاتح ته زنګ کوي چې مبارک شه، دوه ټانکونه د امریکایانو ولګېدل په فلاني ځای کې. هغه تعجب کوي چې ولس چې ډېرې ورځې ملګري سړک ته خېږي، هېڅوک نه ورسره مخ کېږي. تا ته مې نن مازدیګر وویلې، بیا تیار هم شولې، ملګري دې هم برابر کړل، وسلې دې هم برابر کړې او سړک ته راوختلې، امریکایان دې هم وویشتل. خو بالاخره مولوي کریم الله تقبله الله ورته وایي چې د فلاني ځای کې د کجۍ په لار کې په دغه ساحه کې کمین نیولی و، د هغه سیمې له خلکو معلومات وکړي، دوه ټانکونه لګېدلي. 15 دقیقې وروسته بېرته زنګ ورته کوي، له ډېرې خوشحالۍ ورته وایي چې مبارک دې شه، الله دې درڅخه قبول کړي. شهید کامران او شهید رهبر هغه څوک ول چې د لوګر ډېری ډلګۍ مشران د عسکرۍ ویاړ لري. د مرکز اکثره ډلګۍ مشران د هغه د قیادت افتخار په غاړه لري. خو د هغوی نه زندان، نه په کور چاپې، نه د ملګرو شهادت، نه فقر، هیڅ هم حوصله له لاسه ورنه کړه، بلکې هر وار به تر بل وار نور هم د دښمن په وړاندې سختېدل. مولوي کریم الله تقبله الله چې کله له زندان څخه راخلاص، جناب د لوګر ویاړ او مشهوره څیره اتل مجاهد قاری محمد اشرف ملنګ صاحب دغه ستړی مشي ته راغلی و، زه هم ورغلی وم. موږ ناستو چې اوازه شوه د ښکارکلا چاپه راغلی. دی او مولوي امرالله رهبر تقبله الله په موټرسایکل لاړل، زه او شهید کامران تقبله الله موږ همداسې روان شولو. وړاندې له کور نه په پټۍ کې کېناستلو، کور ته راګورو چې کور تلاشي کوي، نو موږ چې هغوی ووتل بېرته موږ راغللو. شېبه وروسته مو کتل دوی هم راغلل. وایي څه کیسه وه؟ داسې عسکر راغلي و، تلاشي وکړه، بېرته لاړل. زه او مولوي کریم الله کامران دا دخیلو کلي ته لاړلو چې شېبه وروسته مو بیا کتل، بیا ټلیفون له کور ورته وشو چې عسکر راغلي، ته چېرته یې؟ هغه ورته ویل زه دا دخیلو ته رسېدلی یم او مشکل نشته ماته. نو یعنې د دوی په کور باندې شپه ورځ چاپو د دوی هوډ مات نه کړ، د دوی زندانونو د دوی هوډ مات نه کړ، د دوی د ملګرو شهادت د دوی هوډ مات نه کړ، د یو د بل د ورور شهادت د دوی هوډ مات نه کړ. چونکې له مولوي امرالله رهبر څخه دغه خوږ او د سنګر ملګری سکا ورور مولوي کریم الله تر هغه وړاندې شهید شو، خو دغه شهادت هم د دوی هوډ مات نه کړ. د دښمن ګڼو وړاندیزونه هم د دوی هوډونه مات نه کړل. تر پایه په خپل محکم او کلک دریځ د ملګرو تر څنګ د دښمن په وړاندې ودرېدل. د هغوی ویاړ دا و چې په ټول لوګر کې ټولو ته معلوم و چې چا یې هم ملګري په اړه غلط فکر نشو کولی، که هغه دوست که دښمن و، خپل ملګرو ته دومره متعهد او دومره ژمن و. که ورځې ورځې هم د هغوی په اتلولیو باندې وغږېږو، بیا یې هم نه ختمېږي. خو الفضل ما شهدت به الاعداء، هغوی دښمن ښه پېژندل، د هغوی په اتلولیو باندې دښمن ښه اقرار کوو، د هغوی له اتلولۍ څخه دا ښه معلومېده چې دښمن ته څومره مطلوب و. خبرې نه اوږدوم، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.